ملګرو ساینسدانان درې شیانو نه ګبراویږي. اول چې کوم دی هغه سمندر دی، او دا سمندر هم په دنیا کې دی. تر اوسه پورې سمندر 15% حصه ساینسدانانو صحیح طریقې سره نه ده کتلې. هغې نه بعد په خلا کې لمر دی، او همدغه شان د لمر په شان نور ستوري دي، او د هغې سره چې کوم پلانټس دي هغه ساینسدانانو ته نه دي معلوم. په هغې باندې ریسرچ نشي کولی. هغې نه بعد زموږ په ځمکه باندې ځنګل دی. دا ځنګل دا هم ډېر زیات خطرناک دی، ډېر خوفناک دی. په دنیا کې داسې داسې ځنګل هم شته چې هلته انسان ژوندی خو لاړ شي خو واپس دی ژوندی نشي راتلی. نن به موږ خبره کوو د دغې ګینډه. دا ګینډه دومره خوفناک و، دومره خطرناک و، د ده باره کې زه تاسو ته ګمان نشم کولی چې دا څومره خوفناک و. دی په سایبیریا کې، په یورپ کې، او په رشیا کې، په منګولیا کې، دغې علاقو کې به دا ګینډه اوسېدو. او د ده باره کې حیرانونکی فیکټ دا دی چې د ده وزن چې دی هغه د یو ټرک عمره کیدی شي. یعنې د ده وزن د یو ټرک عمره و. ساینسدانان د ده باره کې دا وایي. او هغې نه بعد دا دومره خوفناک و چې نور ځناوران به د ده نه لرې لرې تښتېدو. یعنې د ده مثال د ډایناسور په شانتې و. او هغې نه بعد دا نن سبا چې کومې ګینډې دي د دوی یو ښکر وي په دې پوزه باندې، خو د دې ګینډې دوه ښکرو چې کوم ښکر دا ځناور په خطرناکو ځناورانو کې حسابوي. هغې نه بعد داسې څه واقعه راپېښه شوه چې دا ګینډه مکمله توګه سره زموږ د دې نړۍ څخه ختمه شوه. زموږ د دې دنیا نه بالکل د دې ګینډې نام و نشان ورک شو. دا د نن نه 2200 کاله پیله زموږ په دې دنیا باندې و، خو بیا دا ختم شو. یعنې د ده د ختمېدو 2200 کاله وشو. دا اوس زموږ په دې نړۍ باندې نشته، خو د ده فوسلز میلاو شوي دي په رشیا کې، په یورپ کې د واورو لاندې، چې د کوم نه معلومیږي دا چې دا یو ډېر خوفناک او خطرناک ځناور و. د ده د ختمېدو وجه ساینسدانان دا بیانوي چې اول خو د انسانانو شکار و. یعنې انسانانو به د ده ډېر زیات شکار کولو، په تیرانو به یې ویشتو. هغې نه بعد نور ډېر غټ غټ ظلمونه به یې ورسره کولو، په کومه وجه باندې چې انسانانو دغه ځناور د دې دنیا نه ختم کړو. په هغې نه بعد موسم کې تبدیلیانې راغی، ګلوبل وارمنګ راغو، یعنې ګرمیانې راغی، واورې ویلې شوې. نو تاسو پته چې دا ځناور په واورې باندې اوسېدونکی، ولې چې د ده په جسم باندې به ډېر غټ غټ ویښتو او دومره غټه چربي به د ده په جسم باندې چې دا په دې نورې خشکۍ کې د زندګي نه شو تېرولی. ده به صرف خپل ژوند په واوره کې تېرولو. چې څنګه ګلوبل وارمنګ خپل اثرات شروع کړو، ګرمیانې ډېرې شوې، نو دا ځناور هم د دې دنیا نه ختم شو. اوس د ده هډوکي او فوسل صرف مونږ کتلی شو بس. همدغه شان په نن سباني دور کې هم داسې ډېر ځناوران دي چې زموږ د دې دنیا نه روان دي، ختمېږي. انسان چې کله دې دنیا ته الله تعالی راواستولو، نو انسان بیا دومره تباهي وکړه، فطرت ته دومره نقصان ورسولو، نیچرل ته دومره نقصان ورسولو چې بالکل ټول قدرتي ماحول یې ډسټرب کړو. نن سبا هم داسې ځناوران شته چې هغه د ختمېدو مقام ته رانږدې دي، او هغه به راتلونکي 10-15 کالو کې د دې دنیا نه مکمله توګه سره ختم شي. هغې کې ډېر زیات دي. یقینا چې زه د هغوی نومونه سټارټ کړم، دا ویډیو به ډېره اوږده شي، خو داسې ډېر زیات ځناوران دي چې هغه زموږ د دې دنیا نه ختمېدو باندې روان دي. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ، او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ.